دی کوفه کې یو سړی تاجر و سوداګر داسې تاجر و چې ډېر امانتدار و خلکو به ورسره خپل مالونه امانت یې ښودل یو ځل د تجارت دپاره یو ښار نه بل ښار ته اراده وکړه نو سامان یې ځان سره تجارت باندې خو څوک تش نه دي پیسې دولت هر څه واخېستل او روان شو د کلي نه چې بار د کوفې و کوفې نه چې لږ بار ووتو روان شو یو سړی ورته په دې لاره کې ولاړ دی ده ته اشاره وکړه وایي چېرته دی وي زه فلانکي ښار ته ځم وایي ما به ځان سره بونه دی یو اشرفی به دله درکم دینار اشرفی دا به دله درکم او ما ځان سره بوته ملګرې به دې شم د سفر د ویې ډېره ښه ده چې یوازې ځمه نو راشه دې به ځان سره تور کم نو دوه فایدې به حاصلې شي یو خو به یو اشرفی والم کرۍ به ترې والم اوس دویمه دا ده چې د لارې به مې ملګري یوازې به ځم نو د یوازې نه دا ملګرتیا ښه ده که ډېره ښه ده راسور شه ځان سره سور کا اشرفی ته یې واخېسته روان دي ګپ شپ لګوي هغه کم سړی چې ځان سره سور کړی دی هغه ورته ځان نه نیک سړی جوړ کړی اوس هم بعضې خلک داسې کوي موټر کې چا سره وخېږي چې څه منځ یې بوځي موټر ته والي یا دې مړ کړي یا وتښتوي چې څه منځ یې لاړل لارې دوه دي اوس دا سوداګر په عامه لار اوس دیغ روانېږي دا چې کوم دویم ورسره سور شوی دی او تی په دې دویم په دې لار ولې نه دی سوداګر ورته وایي چې ما ته دا لاره نه ده معلومه وایي نه دا خو ما ته معلومه نه ډېره لنډه لار ده ډېره نږدې ده ته چې په کومه لار دی دا خو اوږده ده په هغه لار تلل دې ورسره بیا خپلې ګپې شپې لګی چې څه منځ یې لاړل هغه لار په یو ځنګل ختمه شوه لوی ځنګل دی خطرناک د انسان هډوکي هم پراته دي د انسانانو کوپړی هم پرتې دي د وینو نښې هم پرتې دي او دا شاته کرایدار چې کوم د فورا د هغه اس نه ودنګل او پر املا کې یو خنجر پټ کړی لوی خنجر دوه مخي دی هغه یې راوویسته او دې سوداګر ته یې راکوشه او سوداګر غریب حیران شو کوشه پرېږدم دی چې خدایه دا څه په مصیبت او په غم باندې واوړېد دا شو دا سوداګر ورته داسې کار دی چې ستا مقصد خو دا مال دی که مال ما نه واله دا اسم ستا دا مال هم ستا چې څه دي ما ولټوه خو ما پرېږده خدای ته وګوره وی نه اول به تا وجنم دا مال به وروستو علم چې تا پرېږدمه خو ته به سبا ما پسې خلک راولې زما نشاندهي به وشي زه به خلکو ته معلوم شم اول نمبر به تا لالم وجنم به دی هغې نه پس به مال سره ګورم چې دا سوداګر اوس پوه شو چې سړی هم راباندې مضبوط دی چاړه ورسره ده تښتېدی هم ترې نه شمه نو بس اوس دغې وخت کې څوک په سړي په زړه کې به څوک راځي اوسه الله به راځي کوم وخت چې دا ګاډې وجنګېږي که نه معمولي ډغره وخوري نو چې مسلمان یې نو په زړه غیر اختیاري د الله نوم راځي الله خیر زلزله چې راشي که نه نو فورا دی وي الله خیر دریاب کې خپه وخوېږي که نه نو دی وي الله خیر د فطري تقاضا ده دا نفسیاتي اثر دی زړه کې به دې راځي چې بچ کوونکې ذات ګورې یو الله دی بل څوک نه دی نو دا سوداګر دی وخت کې وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله د دې مفهوم دی ښه او د الله نه بغیر خو بل څوک د خلاصولی نه شي یو 2 رکعته مونځ ټیم راکړه دی غلطه وایي هغه ورته داسې په نشه کې وخندل زه وایي وکړه دا چې سته کومې کپر یې نه که نه ټیم دا چې 2 لس مونځونه کړي دي خو مونځ رانه خلاص کړي نه دي ځکه چې دا ارمان دې پوره کوي 2 رکعته ته م وکړه سلام ګردی نو بېغمه کوم به دی دې په مانځو درېږه الحمدلله رب العالمین او ولدوالین آمین او صورت شروع کوي دومره په عیبت دی چې صورت تیر شو غم دی غریب سره چې اوس ممرم په چاړه مې وی پرېږدي مې نه صورت تیر شو نو یو آیات ورته الله ګوره الله ته چې ته ځان سپارې الله به دې مدد کوي یو آیات یې دې ذهن ته راغی امن یجیب المضطر اذا دعا چې کوم سړی محتاج دی او الله ته چغه وایي بغیر د الله نه بل څوک فریاد رس بل نشته دی دا د دې آیات معنا ده بس دا آیت یې ووې او دې کې دې په مانځه ولاړ دی دې کې یو شاه سوار غیبي راښکاره شو په اس باندې سور دی نیزه ورسره ده د اوسپنې ټوپی په سر ده او چې څنګه په اس را روان دی اوس دا ګڼکپ خو پی شو چې دا سړی خو راغی نیزې والا نو هغه ته هم ور مخامخ شو چې زه ځان ته خلاص کړم څوک هم هغه نیزه باز راغی او دې په نیزه ښه یو مضبوطه وو او چې ویې وو نو اور بل شو او دا سړی پې وسوځېد دی وایي چې ما خو سلام وګرځاو چې سلام مې څنګه وګرځاو نو هغه شاه سوار ته ور متوجه شوم څوک یې ته شاه سوار ته متوجه شوم په څوک یې زه خو یې د لوی غم نه خلاص کړم ډاکو دې مړ که
اوم سوځېد ته څوک یې وایي زه د دې امن یجیب المضطر اذا دعاه غلام یم د دې آیت غلام یم تا چې کله په مانځو درېدې او الله ته دې فریاد وکړه وایي اسمانونه وجاقېدل الله وی چې یو فرشته پکار ده زه ودرېدم الله وایه یو بنده فلانکي ځای کې ګیر دی مدد شبه ځان رسوه الله راولېږلم سخته کې به دې بیا څوک پکارېږي د الله به دې پکارېږي په سخته کې بې د پروردګار نه بل څوک دی قسم دی که بچ دي یو الله به دې بچ کوي او که راته غواړې هم به الله درکوي بیبي مریمه ماشومه ده ماشومه مور یې منښته کړې وه رب انی نذرت لك ما فی بطني محررا یا الله زما په دې ګېډه کې چې کم ماشوم دی پروردګاره دا زما منښته ده چې دا ماشوم به د بیت المقدس خدمت دپاره راولی الله ته منظوره نه وه هلک په ځای جنیو شو رب انی وضعتها انثی ماشومه پیدا شو لیس ذکرو کالانثی هلک چې کوم کار کوي جنۍ خو هغسې نه شي کولی زه دا ماشومه به خدمت کوي تر څو چې کولی شي چا وی دا ماشومه به زه ساتم چا وی زه به ساتم چا وی زه به ساتم قصه اوږده ده خو د حضرت زکریا علیه السلام غیږ له خدای راوسته دا ماشومه بیبي مریم ځکه چې د زکریا علیه السلام مور او د دې بیبي مریم مور دا خویندې وې دې ترور وه نو ترور د خوردې کفاله ښه کولی شي نو ورله یو کوټه جوړه کړې وه په جومات کې هغې کې به دا بیبي مریمه ناسته وه او د چې دې به ته نو دروازه به یې جنده کوله او چې بیا به زکریا علیه السلام راغی دروازه به یې کوله وکړه زکریا علیه السلام قرآن شریف کې الله وایي چې زکریا علیه السلام به راغی کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا یو ځل نه چې کله به هم زکریا علیه السلام راغی او دروازه به یې کوله وکړه نو بیبي مریم سره به روزي پرته وه میوې به ورته پرتې د اوړي میوه په جمي کې او د جمي میوه په اوړي کې اوس دروازه خو جرنده ده او دا رزق دا میوه خو د اوړي ده دا په جمي کې څه کوي قرآن شریف کې الله وایي یا مریم مریمې دا میوه ده کوم ځای نه ده دا چا دله راوړې ده هغه ماشوم ورته وایي هو من عند الله دا د الله را طرف نه ده ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب الله چې وغواړي چې هله روزي ورکوي بې حسابه ورکوي چې زکریا علیه السلام پوه شو و یاره واقعي روزي رسان خو الله دی د ده نارینه اولاد نو اولاد نشته په دې سوچ کې چې خدایه ته دې له روزي ورکوې خو ما هم راکولی شي دا بچې م یو رزق دی یو روزي ده هنالک دعا زکریا ربه هم هلته کې زکریا علیه السلام د الله نه سوال کوي خدایه دې له روزي ورکوې رب هب لی من الصالحین ما نم بچی راکی او عجیبه سوال کوي زکریا علیه السلام ناشنا طریقې سره سوال کوي مخکې نه الله تعالی ته وایي چې الله ګورې زم بوډی یم رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا خدایه ګورې زما ویښته سپین دي ښه هډوکي مې هم کمزوري دي بوډی یم هډوکي کمزوري بوډا ویښته مې سپین دي د بچو نه ما چې بچي راوړم خو خدایه ستا په سوال باندې ستا په دعا نه قبلېدلم ګورې سپېره توب دې سپېره برانه نه جوړی دعا به قبلې چې سپېره نه شم هسې نه دوا راله رد نه کې او بیا ورپسې څه وایي وامرأتي عاقره وایي ښځه مې هم شنډه ده ګور بچې به راکې اوس دغې وخت کې زکریا علیه السلام نه ولاکین بچې ورکولی شي زه کله کله په دې اخباراتو کې د دې بعضې نجومیانو اشتهار غوندې لګېدلي چې موږ نجومیانو لیکلي چې را دې شي موږ زوی ورکوو او لیکلي ګارنټي کې سات ګارنټۍ سره زوی ورکوم ګارنټي کې سات او باندې دله راخېجوم ګارنټۍ سره راخېجوم یم دا خلک ډېر سادهګان دي ګارنټۍ سره چې ته خلکو له زوی ورکوې دا ولې نه جوړې او ګارنټۍ سره چې بل له باندې راخېجه خدای نه راوخېجه وکړه او ګارنټۍ سره کامیابي ورکوم نو په کامیابي ستا په لاس کې ده د ګارنټۍ بچیه که د خدای په لاس کې ده دا زمونږ قمقل خلک دي بس خلک هم ورپسې روان شي زه یو ځل پېښور کې روان وم یو سړی و دا مرغو ولاني
دا اوس ختم شي پخوا به دا ډېر ناستو دي بالي سار سره مرغو والا ناست دی اوس سره لفافې پرتې دي زه روان یم چې دغه مریض تپوس ته او بې اختیاره زما د پیسې ته یې ګوتې کړې ما ایله کار یې به پرېوتم خو خدای ته بچ کړم غصه مې راغله خدای پیسې ته راله چا لاس راواچم چې ویې کتل اوس دی مې ولې کاکا وایي دلته چې راشي چې قسمت ته لټیک کړم یا خدایه پاکه اوس هم خوار شوی مې اوس په سړک راغورځولی یم په قسمت ته لټیک کوم مې ځان لټیک کړه چې د دې فوټپات د ناستې نه خلاص شي ځان د قسمت برابر کړي دې شکل ته دې وګوره ظالمه نسوار دې پنځه منه په خوله کې چولې څښه لاړې د نبی کې دې غاښونو ته دې وګوره سپېمو ته دې وګوره خو زما قسمت ټیک کې ما له خدای قسمت ټیک کړی دی ځان له ټیک زمونږ خلک دا هم قمقل ناست دغه دی به داسې څوک چا ورته لاس نیولي پالبه وله ګوري څوک مرغو ته ناست دي څوک د جومیانو پسې ګرځي دې قصو پسې مه ګرځئ روغ صحت مرض لرې کول د چا په اختیار کې دي الله په اختیار کې دا اسباب دي د ټیبه ډاکټر لم هم دی دا ستا سبب دی خو دا به نه وایي چې ډاکټر جوړ کړم د دې ډاکټر په لاس کې شفا به الله اچوي دم به هم په ځان اچوي دا لا حول ولا قوة الا بالله دم دی که نه دعا به هم کې تعویز به هم استعمالی چې رسم تعویزي او دمونه به هم استعمالی او مونځ به هم کې خو دا به دې یقیني چې په دې ټولو څیزونو کې اثر څوک پیدا کوي الله پیدا کوي نو زکریا علیه السلام الله نه وغوښته چې ویې غوښته نو پروردګار وله بچی ورکړ او داسې بچی وله خدای ورکړه چې الله ورته وي داسې بچی دی چې نوم وله ما کېښوده بچی به در کوم نوم به یې یحیی نوم وله ما کېښود او داسې نوم مې وله کېښود لم نجعل له من قبل سمیا چې د آدم علیه السلام نه ستا د بچي پورې تر دغه زمانې پورې یحیا نوم به د بل چا نه صرف ستا د زوی به امتیازي حیثیت زما وروڼو دا به زمونږ ایمانی او دا به زمونږ عقیده چې دا څومره طاقتونه دي که روغ صحت دی که مال دی که دولت دی که ښکلی شکل دی که ایمان دی که بچی دی که عزت دی دا ټول الله سره دی دا به زمونږ یقیني چې که بیماری ده که تکلیف دی که مقدمه درکول دی که د رنځور رنځ ښه کېدل دي دا به بغیر د الله نه بل څوک نه ښه کوي دا به الله ښه کوي دا به زمونږ یقیني چې شیطان نه بچ کوونکې دا صرف د الله ذات دی د نفس او د خواهشاتو نه بچ کوونکې دا صرف د الله ذات دی او که دا مونږ کې عبادت کوو دیک دا ټول د الله په توفیق دی زه به صرف اراده کوم د ګناه اراده به نه کوم د نیکۍ اراده به کوم زه به اسباب لټوم خو دا به مې یقیني چې دا کمال د اسبابو نه دی په دې اسبابو کې طاقت پروردګار اچوي دا به مې یقیني دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا شول رسول الله مبارک فرمایي صحابي ته وی د جنت د الا ادلک علی کنز من کنوز الجنه وی د جنت د خزانو یو خشته خزانه نه درکو ابو موسی اشعری وتی فقلت بلا ولنا یا رسول الله راک کنه وی لا حول ولا قوة الا بالله او دا بل حدیث چې ما دته وی د مسند د بزار دا حضرت عبدالله ابن مسعود دی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما ته په خپل حضور پاک او فرمایل چې لا حول ولا قوة الا بالله چې دی دا دواء من 99 داء دا یو کم سلو مرضونو علاج دی ایسرها الهم او پر یو کم سلو مرضونو کې را کوټی بیماری هم دی هم ستوي مې راته وختي معنا وکړه هم ټینشن چې ورته مو وایو پریشانی چې ورته وایو غم ورته مو وایو هغه تکلیف چې دا غیرو سبب نه معلوم درونو دا بهترین دب دی ما درته وخوښه لا حول ولا قوة الا بالله چې چاته څه قسمه پریشانی ده تکلیف دی غم دی مصیبت دی مقدمه ده جنجال دی لا حول ولا قوة الا بالله دی وی او چې چاته څه قسمه ضرورت دی یو څیزه نو لا حول ولا قوة الا بالله دی وی دا د یو کم سلو هغه خطرناکو مرضونو علاج زما خبره نه د رسول الله مبارک خبره ده یو جامع شي موږ ته د دواړو جهانو سردار ښي او د جنت د تلو هغه دی یو لویه ذریعه ده او یو لوی سبب دی زموږ دا بزرګان پکې یو ټکې زیاتوي ورسره چې دا د سړی 1500 کرته شواروس کې وایي 11 کرته ته مخکې درود شریف وایي او 11 کرته وروسته ورته درود شریف وایي او 1500 کرته دی وایي که اودس کې ویلی شي بیا اودس یې ویلی شي ښه دا ده چې سړی دې په اودس کې وایي په یو ټیم یې ویلی شي په 2 ټیمو کې ویلی شي او په 3 ټیم یې ویلی شي او العلی العظیم دا د الله صفت دی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا صفت که ورسره وی ډېره فایده به درکړي او که دا ورسره نه وی نو په حدیث کې الا بالله پورې راغلی دی او په بل حدیث کې علی العظیم شته ښه دې کې نشته بلکې شته نو که العلی العظیم ورسره څوک وایي لا ښه ده که نه وایي
نو څه نقصان پکې نشته دی. زنانې هم ویلی شي، نارینه هم ویلی شي، او دا ځان له یو وظیفه وګرځوئ. انشاءالله عمل پې وکړئ. ها زنانو ته هم دا ورسوئ، په خپله پې عمل کوئ. دا یو قلا ده، قلا 500 کرته، 500 نه زیات هم پې یو سړی ویلی شي، خو 500 زموږ د بزرګانو د طرف نه، د مشرانو بزرګانو د طرف نه موږ خلکو ته دا یو تلقین دی د 500 کرتو. نو په دې عمل کوئ. اولاد د چا دي، پریشانی وي، مصیبت کې مبتلی، یا څه نور څه غمونه، یا د یو مقصد د حاصلېدلو دپاره لګیا دی، دې ته دته هغه مقصد نه حاصلېږي، هغې دپاره دی وایي دا ډېره ښه وظیفه ده او خدای پې موږ له عمل راکړي. لا حول ولا قوة الا بالله دا هغه دم دی چې مسلمان له هر وخت په کار راځي، او د مسلمان هر مشکل خدای په دې دم ختمی. ډېر خلک پریشانی، یاره جی ما ته خو لویه پریشانی ده، دې سره څوکم، د هغې دپاره دا دم دی. ډېر خلک وایي بچي مې نشته، څوکم، دی دم دی. ډېر خلک وایي مال مې نشته، برکت پکې نشته، دی دم دی. ډېر خلک وایي قرضدار زما قرضه به خلاصه شي، لا حول ولا قوة الا بالله، دی دم دی. ډېر خلک وایي وی نیکۍ ته مې توجه نشته او شیطان په مخه کړی، لا حول ولا قوة الا بالله، دم دی. ډېر خلک وایي بې کسم، بې څوک، هېڅ یار و مددګار مې نشته، خلک را باندې ظلمونه کوي، لا حول ولا قوة الا بالله، دم دی. قسم دی د دې نه مضبوط او بهترین دم بل نشته، او که سړی د دې د وینا په وخت کې د خیال وساتي او په الله مضبوط عقیده وساتي. دا زه نه ویم، حضور پاک فرمایي. د دواړو جهانو سردار فرمایي په بیهقي شریف کې حدیث دی، او حضرت ابو هریره رضی الله عنه دا نبی علیہ السلام نه نقل کوي. حضرت ابو هریره فرمایي چې حضور پاک فرمایل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله دواء من 99 داء. وی دا د یو کم سلو بیمارو علاج دی، د یو کم سلو بیمارو دارو دی دارو. ایسرها الهم، وی پټولو کې راکوټې بیماری هغه پریشانی ده چې انسان ته د غیرو سبب هم نه معلوم. نن سبا خو ټینشن ورته وایي او پریشانی ورته وایي. په پریشانی کې څومره خلک مبتلا دی. څوک د مال په پریشانی کې مبتلا دی، څوک د رشتو په پریشانی کې مبتلا دی چې زما د بچي او زما د دې زامنو لوڼو د ښې ځای کې رشتي وشي، دا ډېره ښه خبره ده. څوک د حج او د عمرې په طلب کې پریشانه دی، څوک د خپلې رشتې په طلب کې پریشانه دی، څوک د بیمارۍ په طلب شفا کې پریشانه دی، چاته کور کې جګړې دي په هغې کې پریشانه دی، څوک یې وزرې دي پریشانه دی، چاته د مقدمو پریشانی ده. دا د دې دا ویره کوټې مرض دی، دا 200 غټ مرضونه دي. دا پریشانی ورکوټې مرض دی چې لا حول ولا قوة الا بالله، د هغې دپاره علاج دی. او معنی څه ده؟ معنا باندې ځان پوه کړئ. معنی خپله حضور پاک ښودلې ده. یو صحابي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، یو کتاب دی د حدیث مستند د بزار ورته وایي، په هغې کې دا حدیث نقل شوی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړ، بلکې حضور پاک ورته فرمایي وی اتدري تفسیرها، اتدري تفسیرها، وی د لا حول ولا قوة الا بالله په معنا پوهېږي؟ عبدالله ابن مسعود ورته وایي الله ورسوله اعلم، الله او رسول ته پته ده، ما ته پرې معنا نه ده معلومه. نو حضور پاک ورته د دې معنا په خپله بیانوي. وی لا حول عن المعصیة الا بعصمة الله، دا هر ګناه نه بچ کېدل بې د الله تعالی په توفیق نه کېږي. ګناه نه، پریشانۍ نه، تکلیف نه، درد نه، او هر قسمه ټینشنونو نه بې د پروردګار د ذات نه بل څوک بچ کول شته نه. دی یو معنا شو. ولا قوة على الطاعة، لا قوة على العبادة، لا قوة على عمل، لا قوة على الطاعة الا بعون الله. او چې هر کار کې تابعداري د خدای کې، یا د دنیا یو کاروبار مثلا کې، نو په دې طاقت چې درکوي څوک به درکوي؟ الله. دی معنا شوه. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا شو، او دا حقیقت دی. قسم دې داسې ځای کې به ګیر شي چې اس به دې څوک نشي خلاصولی، څوک به دې خلاصوي؟ یو الله. حضرت ابراهیم علیه السلام ته ګوره، اور ته وغورځېد، نمرود ورته اور بل کړی دی. نمرود
دومره اور یې بل کړی دی چې په هوا کې مارغه پې د پاسه نشي الوتې. داسې اور دی، نږدې ونه څوک نشي راتلی. په دې چل نه پوهېږي چې د ابراهیم علیه السلام پکې څنګه وغورځو، په دې چل نه پوهېږي. ځکه که دې غورځو نو خو مونږ به یې غورځو، نو چې مونږ ور نږدې کېږو خو دا اور به سوځوي، دې سره څه وکړو؟ دومره خطرناک اور، یو میاشت لګیا دي خلک او اور راوړي او خشاکونه راوړي او لرګي راوړي او میدان یې ډک بل کړی د اور نه. په چل نه پوهېږي چې زه څه وکړم. په دې طریقو چل نه ورځي. او فرشتې پریشانه دي. فرشتې الله ته درخواست کوي پروردګاره مونږ څوک وو؟ مونږ ته حکم وکړه پروردګاره ستا هغه بنده چې نن په ټوله ځمکه کې دقه یو تا مني بل څوک نشته. نور ټول مشرکان دي، شرک کوي. دقه یو بنده دی چې هغه تا مني او هغه نن اور ته غورځولی کېږي او دونه خطرناک اور. الله مدد یې وکړه. فرشتې الله ته درخواست کوي. الله فرشتو ته ورشئ تاسې مدد وکړئ. یاره که دنه غواړي مدد اله. یو فرشته راله د باران، وی ما الله نه اجازت غوښتی دی. ابراهیم علیه السلام ته وی الله نه مې اجازت غوښتی دی او که ته اجازت راکې خو ستا اجازت یې شرط کړی دی. که ستا خوښی نو اوس به یو ساعت سره وریځ راولم او باران به دومره وکړم چې دا ټول اور به پرې مړ کړم ختم به شي. که ستا خوښی. وی نه زه خو دا نه ویم. ولې نه وی؟ دې کې دې غورځئ اسوی الله اعلم بحالي ربي اعلم بحالي. پروردګار زما په حال خبردار دی. تا نه امداد غواړم، الله له ولې نه غواړم؟ رالیږلې بېشکه تا الله، خو زما الله شته که نه الله نه به مدد غواړم. لا حول ولا قوة الا بالله. د دې تکلیف نه بچ کوونکې او قابو موندونکې په روغ صحت بې د پروردګار د ذات نه بل څوک نشي کولی. الله نه به مدد غواړم. بله فرشته راله، وی زه غرونو والا فرشته یم. زما په طاقت کې الله د اختیار اچولی دی چې اوس دا څومره غرونه وی د اوچتولی شم لقولی شم. یو غر به اوچت کم په دې اور د پاسه به کېدم. ما له اجازت راکا. وی د اجازت تاله نه درکوم. غورځئ دې په اور کې ما الله نه اجازت غوښتی دی خو ستا راځی پکې شرط کړی چې ابراهیم نه تپوس وکړه. وی ربي اعلم بحالي. تا ته ولې ویم؟ الله ته ولې نه ویم؟ ابراهیم علیه السلام خو ابراهیم علیه السلام و که نه؟ قرآن کې الله وی ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. په ماشوموالي کې دله مونږ پویه ورکړې ده. بعض انسان ماشوم یې الله وله پویه ورکي، عقل وله ورکي، سوچ وله ورکي، پویه وله ورکي. بعضې بوډا سپینګري شي عقل پکې ني، پویه پکې ني. بله فرشته راله، وی زه د باد او د هوا او د زول او د طوفان والا فرشته یم. ما له الله د اختیار را کړی دی. څومره طوفان چې راولي دا زه راولم، څومره باد چې راولي دا بادونه زه راولم، طوفان زه راولم، سیلی زما په وس کې ده دا زه راولم. ما ته حکم وکړه، الله نه مې اجازت غوښتې ده خو د ابراهیم نه تپوس وکړه. اوس به داسې طوفان او هوا راولم چې دا اور به اوچت کړم او د نمرودیانو په دا کورونو کې به یې ورخور کړم. دا چل ماله راځي. ټول د نمرود قلا، د نمرود قوم، د نمرود بنګلې، د قوم خلک دا به درله ټول نیست و نابود کړم، دا به درله اوس ټول وسوځوم. ګوره څومره مضبوط طاقتونه دي ورسره. که دا مونږ ته میلو شي د دشمن په مقابله کې، مونږ وایو خو شابه ته لا اوس رالې چې بېګا راغلی وې خبرې کړي. دا غر والا فرشته ته اوس رالې که پرون راغلی وې چې دا غر دې اوچت کړی و د دشمن په دا سر دې ښودی وې. دا ته خو لږ لیټ شو که نه، پرون په کار وه. مونږ به فوراً دا جمله استعمال کړې وه. حضرت ابراهیم علیه السلام مقه ټکې وی ربي اعلم بحالي. زما رب زما په حال خبردار. دا هغه عقیده په دې جوړه وه چې لا حول ولا قوة الا بالله. خلاصې بې د خدای نه بل څوک نشي کولی او طاقت موندونکې بغیر د الله د ذات نه بل څوک بل چا سره طاقت نشته. دا طاقت به د الله پیدا کوي. ښه نو اوس به اور ته څنګه غورځئ؟ نو بیا شیطان حرامي وله راغی. شیطان ورته چل وښو. هغه د دوزخ مچوغڼې لیدلې وې، یو ټال جوړ کړی او دې پکې کښېنوې او ټال له جوټه ورکړې د اور دې منځ ته به غورځېږي. ټال یې وله جوړ کړ لوی ټال او مچوغڼه غوندې او په هغې کې ابراهیم علیه السلام کښېنو. او بیا ظالمان دومره و چې ابراهیم علیه السلام یې بربنډم که جامې هم ترې لرې کړلې ځکه دشمن یې تذلیل وله کوي او ټال بیا نه اوچتېږي. فرشتې د رحمت راغلی دي او ټال یې کلک نیولی دی. بیا شیطان ورته وایي سرتور سر ښځې راولئ، دا ټال به اوچت شي. جینکۍ راوستلې سرتور سن،
هغې خپله ګډا مډا شروع کړه، فرشتې د رحمت لاړې. کم ځای کې چې زنانه سرتور سري د رحمت فرشتې زده نه ټینګېږي، هغه ځي. و ابراهیم علیه السلام یې اور ته وغورځوه. د نمرود دا ګمان و چې زه دا اور ته رسېدل او د سوځېدل د ده لوغړه کېدل سم دي. اور ته تلل او د ابراهیم علیه السلام په اور کې ګل ګلزار سمېدل سم و. قلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم. اوره یخ بشې ګورې، معتدل یخ چې تکلیف ونه ورنکړي. مري غوندې او د سواد د کالام او د دې بره غرونو په شان یخني پرې رانولې ګورې، په قلار چې صرف دومره چې دته د اور تکلیف نه او بلکې علما لیکي چې جبریل علیه السلام راغی د ملګرتیا لپاره ورسره په اور کې کېناست. د جنت یو ښکلې باغچه ورته خدای په اور کې ځننه جوړه کړه، اوبه ورته خدای د اور په منځ کې را پیدا کړلې، او دا میوې بوټې ورته خدای د اور په منځ کې را پیدا کړه. وایه اوس بې د الله د ذات نه بچ کوونکي بل څوک شته اوس نشته. اور یې ورته ګلې ګلزار. د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده د دشمن د عذاب نه بچ کوونکي بې د الله د ذات نه بل څوک نشته. یو د الله ذات نه به ذات پرې بچ کوي، بل څوک دې نشي بچ کولی. بلې مرحلې ته یې ګوره، بیبي یې د په لاره روان دی، هجرت کوي اوس غریب. بیبي ساره ورسره ده، د تره لور یم ده، د پې نکام تړلې ده، بیبي یم ده او ښایسته خوبصورته ده. لار کې یو بادشاه دی، ظالم بادشاه. داسې ظالم بادشاه دی چې هغه دا څوکیداران په لارو کې کېنولي او چې چا سره ښځی بس دا خاون وله وجنې او ښځی ماله راولې. ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې دا خو په لوی غم وړېدم. بیبي ته وایي داسې کار دی چې ته زما ښځی د دې خاوند دی، خو په شریعت کې ما ورته ارور خورم یو ګورې ښه، ځکه دیني خور مې ټول د آدم علیه السلام اولاد یو، ته مې خورې مخکې یې پوه کړه. نو که تا نه دا بادشاه تپوس وکړي یا د بادشاه کارندګان، دا ورته مو چې دا سړی مې خاوند دی، وی ورور مې دی، ولې ټول مسلمانان وروڼه خویندې دي. او که ما نه یې تپوس وکړه نو زه به ورته یم چې دا مې خور ده. ولې که دا ښکاره شي چې دی زه خاوند یم او دا مې ښځه ده، نو بیا ګورې ما درنه وجني. او که دا ورته پته ولګي چې نه زه دې رور یم ته مې خورې، نو زه به د مرګه خو بچ شم که نه، اخلي خدای سم رانه اخلي، خو زه به د مرګه بچ. ډېره ښه. هغې راله دا بیبي یې ترې بوتله، هغه ظالم بادشاه بدعمله بادشاه له چې بویه تله، دروازه یې ورپسې بنده کړه. چې دروازه یې بنده کړه او هغه نیت ته دې وکړه چې دې ته لاس ور واچوي. بخاري شریف کې حدیث دی، ګورې څه داسې دا ناشوړته خبره نه ده، د حضور پاک مبارک خبره ده. داسې سینګ دې له وروړه بس پرېوته بادشاه په ځمکه، خپې اوچته کړه او الوړې پرېوته. او د فالج دا په بنده فالج نه راځي، دقسې د لاس او خپو باندې فالج و. چغې کړې دي بیبي ته ته ما ته خیره وکړه او ما ته دوا وکړه، بس پرېږدم دی. دا مسلمان کې رحم زیاتي بیا، او بیا د پیغمبر بیبي کې خو رحم زیاتي. نو دوی یې ورته وکړه، نو بیا ټیک شو. چې ټیک شو یاره دا جوړ معلومېږي دا چې اتفاقا څه بیماري راغلې وه. بیا یې کوشش کوي چې لاس ورچوي، بیا همغه چل پیو شو. بیا وی بس ما نه غلطي وشوه، دې دله معاف که بیا به نه کوم. وی ښه معاف مې کړې. بیا ټیک شو. چې ټیک شو بیا سوچ بدل شو، شیطان خو سړي پسې نښتي، بیا یې لاس ورچو، بیا همغسې پرېوته. یاره وی بس دا مې درېیم ځل دی، بیا به درته لاس نه اچم، اوس پرې معاف که. وی بیا مې معاف کړې. هغه نوکرانو ته وی راشئ دا بیبي بوځئ بس. او یو خدمتګار یې وله ورکړه د بیبي هاجرې په شکل کې. دا بیبي هاجرې دی وله ورکړه. بعضې علما وي د بادشاه لور وه، لور یې ورته وبخله، او څوک یې ویزه وه د بادشاه. ابراهیم علیه السلام له بیبي ساره راله، خو بیا هم په زړه کې کشمکش سوچ و چې که زه ډېر هم د خپل خاوند ته ووایم چې ما له د بادشاه ګوتې نه دي را رسېدلې، خو بیا به هم زما د خاوند په زړه کې خامخا هغه دغه به پکې وي، شک به پکې وي، په ما به خامخا زما د وجې به غږ نه کوي. لیکن خامخا له به یې پریشان چې زما د ښځې ته سړی په دې خفه کېږي که نه چې ښځې له بل څوک ګوتې یوسي. چې څنګه راله نو خاوند ته وایي ابراهیم علیه السلام ته، وی ابراهیم وی الله د هغه ظالم سکیم ناکام، ما له یې ګوتې هم نه دي راوړی. ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي او جړلې بیبي سارې جاړه ما ته الله ټول منظر ښولی دی، ناست دلته هر څه لکه د شیشې ما لیدل. هغه سره چې 3 ځله څه شوي دي
او تا معاف کړی دی هر څه ما لیدلي زه مطمئن یم چې تا له د هغه ګوتې دې را رسېدلې دې تکلیف نه بچ کوونکي دا څوک وڅوک الله بل څوک نه د ابراهیم علیه السلام د بیبي په دغه وخت کې په کار راتلونکي ذات څوک دی الله قسم دې ګورې چې څه قسمه تکلیف درته رسیږي مخلوق پرېږده الله ته سوال کوه مخلوق پرېږده الله ته زاري کوه اعتماد بروسه په الله کوه هر ځای به در رسیږي دا نشته چې الله به یو ځای مدد کوي او بل ځای به نه کوي د کوټې ګوټ کې به مدد کوي دریاب په ویښ کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی دی هر ځای به مدد کوي کړی دی که نه لیکن کب په ګېډه کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی ګنې لوی دریاب یونس علیه السلام کشتۍ ودرېدله او دې یو مریی دی پکې وي د مولانا تښتېدلی دی او دریاب ته یې وغورځو چې ویې غورځو اوس به عقل بچ کېدل شته عقل باندې دا کوم ځای بچ کېږي یو کب خدای جوړ که شا به ځان به وررسی چې دې د نه اوبو ته ونه رسېږي کب په تیزۍ راغی او چې څنګه یونس علیه السلام د کشتۍ نه وغورځېد کب خولې ته نیغ وردن نه کو او شخوند به هم پرې نه وی نیغ به یې تېری نیغ د کب ګېډې ته ورسېد عقل څه وایي ډاکټري څه وایي طب څه وایي ساینس څه وایي دا ټول دلته ناکام دي هغې وایي نه سوال نه پیدا کېږي د کب په ګېډه کې به جمدی سنګ پاتې شي دا کوم ځای کېدی شي د کب ګېډې ته لاړ او بیا کب ته الله حکم کوي چې دریاب کې به چکر ورکې د دریاب د ټول څومره دریاب کې د هغې ټول سیل په د یونس علیه السلام کو هم جیل کې پروت دی جیل زغلي کوټه کې پروت دی کوټه زغلي او د کب دا ګېډه ولا خدای لکه د شیشې په شان دی کړه چې څومره د دریاب حیوانات دي چې دا ټول دی ویني د دریاب ګوټونه ګوټونه ویني او په هغې کې څه وایي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین د دې مطلب او د لا حول ولا قوة تقریبا یو شی دی لا اله الا انت سبحانك خدایا یو ته ګورې بل څوک نشته بچ کوونکي بې ستا د ذات نه بل څوک نشته الله د غیر عیب نه پاک دی غلطي زما د پروردګاره داسې اواز به یې کو چې د عرش فرشتې د دې اوو اسمانونو د پاسه د اوو اسمانونو نه ګیر چاپېر عرش دی عرش دا یو اسمان د بل نه دومره لرې دی لکه ځمکې نه چې دا اسمان څومره لرې دی بیا دویم د هغې نه دومره لرې دی بیا درېیم څلورم پنځم شپږم اووم بیا د الله عرش د هغې نه دومره لرې دی لکه یو اسمان او بل اسمان کې چې څونه فاصله ده او بیا د الله د عرش د پاسه کرسي ده د عرش فرشتې الله ته درخواست کوي الذین یحملون العرش عرش یې نیولی دی یا الله یو داسې د زارۍ اواز مونږ اورو دا مونږ چاته نه دی اورېدلی قرآن شریف کې الله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه چې دلته څوک نیکې خبرې کوي دا ټول الله ته رسېږي دا به نه وي چې الله ترې خبرېږي لکه د هغې مثال خو نن سبا د موبایل په شکل کې تا ته معلوم دی که نه موبایل آزاد کې 2 کسان 3 کسان په پوټه کې خبرې کوي ټول هلته اورېدی شي اورېدی شي که نه شي اورېد او بیا نن سبا په هغه بل شی نه ووت که نه څه ورته وایي انټرنېټ کې هلته کې په لندن کې 10 کسان ناست دي کیمرا ورته مخامخ ده او دلته کې تا کمپیوټر کولاو کړی دی هغه ټول درته ښکاري د هغې خبرې مه اورې اوس خو هغه شی ختم شو چې دا به څنګه یو دا به څنګه ته چې دلته څومره نیکي کوې په هغه سکنډ نه پروردګار خبر دی ستا ټوله نیکي رب العالمین ته رسېږي هر څه نه خبر نو هغه فرشتې وایي چې الله داسې اواز نن دلته را روان دی چې ډېر زیات غلی غوندې دی ډېر رو اواز دی او ډېر د زاری اواز دی او ډېر د عاجزۍ اواز دی الله دا اواز د کوم ځای نه راځي وی دا مې یو بنده یونس نیولی دی الله څه چل دی ورسره دریاب ته مې رسولی دی او اوس دې وخت کې کب د دریاب اوومې ځمکې باندې پروت دی اوومې ځمکې ته رسېدلی دی او د هغې سره خېټه جنګېدلې ده او د یونس سر د په هغه کب په ګېډه کې دننه د هغه کب په ایله د پاسه ماته په سجده پروت دی دا چغې راته وایي ځمکې تېغ کې په هغه توره خټه د پاسه دې وخت کې کب پروت دی الله خو دا هر څه نه خبردار او دی په جګر د پاسه سر لګولی د کب د هغه اینې د پاسه او بیا فریاد کوي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یا الله ته په اخلاص که پروردګار ته په بچ که دا د دین وسلام وورئ ګورئ د نیکانو خلکو مرسته فرشتې هم کوي دلته کې چې کم نیک سړي وي په هغه تکلیف تېرېږي فرشتې الله ته درخواست کوي خدای ته ورسره رحم وکړه
فرشتې الله ته درخواست کوي. کوم ظالم چې ظلم کوي فرشتې ته دا الله ته درخواست کوي خدای ته هلاک کړه. دې حالاتونه الله فرشتې خبروي. نیک سړی دی، حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي یو نیک سړی دی، نیک سړی او د هغه یو ښځه ده او دا ښځه د نیک سړي سره ظلم کوي، زیاتې ورسره کوي. په جنت کې چې کومې حورې دي د دې سړي دپاره مقرر دي هغه حورې هلته وایي ښځې خدای دې هلاکه که زموږ دا خاوند ولې تنګې د سره ولې ظلم کې، دا خو تا سره د څو ورځو مېلمه دی درنه به را جدا شي موږ به راځي. قاتلک الله خدای دې هلاکه که. مشکات شریف کې حدیث دی. هغه فرشتې پروردګار ته سوال کوي الله ته خو دې بچ که معافې که. الله کب ته حکم وکړه راولټی که او په غاړه باندې راوغورځو. رب ذوالجلال څه وایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. که ده په دې کب په ګیره کې زه نه یادولی نو تر قیامته پورې به مې دې کب لم جون ورکړی و دلم دقه دریاب کې به مې ګرځو راګرځو. وایه که د خدای نه لوی زور د بل چا شته نشته. قسم دې ګورې هر څه د الله په زور کې دې غټې زه کله سوچ کوم د شپې خوب نه راځي او سوچ وکم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. خدای دې سپوږمۍ ته دې وګوره څومره ښکلې دې پیدا کړی. څوک یو بلف نشي جوړولی، همیشه دپاره یې نشي رڼا کولی. پروردګاره دې ځمکې ته دې وګوره، دې لوړ ته دې وګوره، الله دې ستورو ته دې وګوره، پروردګاره دې کائناتو ته وګوره، دې انسان ته وګوره څومره ښکلې دې پیدا کړی دی. دې شکل ته د انسان وګوره، الله د شکلونو کم هم در سره نشته. یو مور نه دوه بچي پیدا کې د یو شکل یو شان دی او د بل بل شان دی، د یو رنګ یو شان دی او د بل بل شان دی. بټی کې په یو قالب چې غښتې جوړېږي یو شان جوړېږي، فرق پکې نه. یو قالب نه دی خدایه څلور پنځه شپږ لس بچي راوویستل او د ټولو شکلونه د یو بل نه جدا، رنګونه د یو بل نه جدا، خویونه د یو بل نه جدا، قدونه د یو بل نه جدا، یو مخکې مري بل وروسته مري، یو نیک یو بد. دا څوک کوي؟ جواب راکړئ. الله کوي. روغ رمټ سړی وي داسې بیماري پرې راولي چې نه چوڼې کي نه چوڼ، حیران یې ورته خلک. او بیمار سړی به ټول عمر به بیمار به سلو ته او شپږو شلو کالو ته ورسوي. دا څوک کوي؟ الله. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. دا د چې لګیم دا د دې معنا ده لا حول ولا قوة الا بالله. هر تکلیف نه بچ کوونکی به د الله د ذات نه بل څوک نشته. تکلیف د الله په قبضه قدرت کې دی، د تکلیف بچ کول د الله په قبضه قدرت کې دی. طاقت چې دا موږ له خدای را کړی دی، د لاسو کې طاقت، سترګو کې د لیدو طاقت، غوږونو کې د اورېدو طاقت، ژبه کې د وینا طاقت، دا چا پیدا کړی دی؟ الله پیدا کړی. ولا قوة الا بالله. د الله د امداد نه بغیر هېڅ طاقت نشته. روغ رمټ سړی وی، ښه پهلوان وی، لاسونه ټیک پې ټیک، وجود ټیک، او ناګانه فالج به ووایي. هغه خشته انسان، ښکلی انسان فالج وو. څه چل پې وچو؟ جي فالج وو. خپې نه کونټۍ جوړه شو، خپه راکږې شي، بل یې ورپسې اوچتوي. داسې ده که نه؟ لاس کوږ شي کوږ سمسې، بل یې ورپسې اوچتوي. هغه خوله چې ده به پې ښکلې خبرې کولې او خشته ذکر به یې پې کو او ښکلې خبرې به یې کولې، هغې نه ډیوه جوړه شوه لاړې ته بیږي، بل والا خوله پاکوي. رښتیا ده که نه ده؟ هغه انسان چې بل یې په اوږه ګرځاو نن بل په اوږه ګرځوي، خولې نه لاړې بیږي، پوزه بیږي، لاس پالچ خپه پالج واله. ای رونو روغ صحت د چا په اختیار کې دی؟ الله. او مرض د چا په اختیار کې دی؟ دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده.